ورشه او قبایل راټول کړه. شاهینشاه ټولو قبایلو ته خبر ور ورسېده. ما په هند د تاخت اراده کړې. آیا تاسو چمتو یئ؟ چمتو یو شاهینشاه. شاهینشاه موږ چمتو یو او ستا د امر په تمه یو. تاسې حرکت وکړئ، موږ درځو. زامې وتړه، تیره پیرم نږدې و مړ شم. مه ډارېږه، پټ بوټه هېڅ بلا هم نه وهي. رښتیا سبا لاهور ته حرکت کوو. هو ما هم همداسې اورېدلي، رښتیا ده. زه دې شېبې تر میاشتو په تمه او بالاخره موږ په هند د بشپړ برید لپاره چمتو یو. زموږ لومړی دمه په پېښور او ورپسې بیا په پنجاب کې ده. ووایه لښکر یې نشي را رسېدلی. دویم پلان به ولیکو. هر څه چې اړین وي. ماښام پېښور ته رسېږو. بادشاه هلته ټول ستا په تمه دي. ستاسې په دعاګانو موږ به د نړۍ هر کونج فتح کړو. خدای دې ستاسې مل شي زویه. چمتو شئ چې ځو. ګمان مې نه کېده چې په موږ د دومره زر برید وکړي. اوس نو زموږ په غاړه ده، باید کالا تقویه کړو، بله هېڅ لاره نه لرو. بیا به نه چمتووالی ونیسو. که موږ په کلیو برید وکړو، هېڅوک زموږ د مخنیوي نشته. میرمنو په کلا کې پاتې کېږي، ځکه ډارېږي ووځي نو نواب ناصر به ورنه کلا ونیسي. صاحب عالم، زه مفتي هادي یم، د لاهور د صوبهدار میرمنو پیغام رسونکی یم. زموږ د ننواتې نیت سوله ده. مفتي هادي، میرمنو په خپله چیرته ده؟ صاحب عالم، د هغه نیت هېڅ کوم سپکاوی نه و، بلکې هغه ډار درلود چې هسې نه کلا ورنه ونه نیسي. هغه ستاسې د واک بشپړتیا ته لاس په نام دی. لاهور په رښتیا نور د وینې تویولو زور نه لري. د تړون سره سم موږ د چهار محله واک چې سیالکوټ، ګوجرات، اورنګاباد او پسرور پکې شامل دي تاسو ته سپارو. د هغې 1,04,00,000 روپۍ به تاسو ته په مالیاتو کې درکوو. ستر بادشاه، له سیکانو تېروتنه شوې، موږ ته بښنه وکړه. موږ هېڅکله د ننواتو رد نه کوو. افغانان له هند راستانه شوي دي او اوس زموږ یعنې د هرات په لور را روان دي. موږ کمزوري یو،
Our زموږ Afsharid دربار realm په سختۍ barely سره ولاړ دی. stands. آیا Can we موږ count د on help اصفهان یا from مشهد Mashhad څخه or مرسته غوښتلی Isfahan? شو؟ ناشونې Unlikely. ده. The Persian لسیزه کې له heartland is مخکې in په بد chaos حالات with کې دي. pretenders. موږ We're on یوازې our یو. own. سنگر را پاک کن زود آماده جلو تناب بده الله أكبر الله أكبر جاج الله أكبر الله أكبر هرات درته تسلیمو خو هیله ده چې زموږ غوښتنه ومنئ له احمدشاه بابا زموږ د سر سلامتي وغواړئ. تا زما په خلاف لښکرې کومنده کړې احمقه. ته خوشبخته یې ستا له نیکه سره مې ژمنه کړې وه چې د هغه کورنۍ ته به زیان نه رسوم. زما زه جانه